زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب محسود. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. زه مجرم نه یم، مدعي یم. زندان کې د تورو تنبو شاته زما 7 میاشتې تیرې شوې وې او دغه زندان د 10 تورو خونو درلودونکی و، له کومو چې به زه یوازې په 2 وختونو کې ویستل کېدم. یو به چې د ملاقات لپاره څوک راتلل، زما به په هفته کې 2 وارې د 20 دقیقو لپاره ملاقاتونه وو. پر دې وخت به ماته د پی ټي ایم ملګري او خپلوان د ملاقات لپاره راتلل، او دوهم هغه وخت چې زه به په محکمه کې قاضي ته وړاندې کېدم. د یوه تعلیم یافته په حیث په محکمه کې زما لپاره د بی کلاس خونو یعنی د زندان ښو خونو ته د ورکولو غوښتنه شوې وه، او دا غوښتنه زما د لیسانس اړوند پوهنتون د تصدیق په صورت کې ممکنه وه. که څه هم پوهنتون 4 ځلې دا تایید کړه، خو په یوه نه یوه بهانه به یې زما لیسانس رد او بیا به یې بیرته د تصدیق لپاره ولیږه. په دې ډول د 5 میاشتو وروسته بالاخره په قانوني ډول د بی کلاس خونو ته زما د انتقال حکم ورکړل شو، چیرته چې ماته د لوستلو او لیکلو اسانتیا وه او هم د 2 ساعتونو لپاره د باندې وتل وو. د تلویزیون کتلو او اخبار لوستلو اسانتیاوې هم وي. د قانوني حکم باوجود زه بی کلاسونو ته انتقال نشوم. ماته دا پته وه چې د زندان اداره ولې داسې کوي. نو ما د یوې محکمې پر وخت قاضي ته وویل چې ستا د هدایاتو باوجود زما د خونې نه تبدیلي دا معنا لري چې زه یو لوی مجرم یم. د دې علت دا دی چې زه مدعي یم او ما د دې ملک په هغه هره اداره باندې دعوه کړې چې په بیرحمانه ډول زما د قوم قتل عام کړی دی. نو قاضي صاحب یې وپوښتل چې ته څنګه داسې ویلی شي؟ ما وویل چې په زندان کې مجرمینو ته له خپلو خونو څخه د وتلو اجازه وي. هغوی د ماسپښین او مازدیګر لمونځ په جمع ادا کولی شي. د هغوی سره تلویزیون هم وي او اخبار هم لوستلی شي. هغوی هلته په کوم ټولګي یا فني هنرونو کې هم داخله کولی شي او له نورو زندانیانو سره خبرې اترې هم کولی شي. او اغلی قاضي، په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې پرې د سلګونو هدفي وژنو الزام دی یا پرې الزام ثابت شوی هم دی. په دوی کې هغه کسان شامل دي چې د ښاروالۍ یوې فابریکې ته یې اور ورته کړی او په سلګونه ښځې او ماشومان یې وژلي. زه دا نه وایم چې هغوی ته دې دا سهولتونه نه ورکول کیږي، بلکې زه دا وایم چې په زندان کې د کیدونکي فساد او ظلم مخه دې ونیول شي ترڅو بندیان له جرمونو څخه لاس واخلي. او سوال دا دی چې ما کومه داسې ګناه کړې ده چې په ټول زندان کې یوازې زه په توره خونه کې ساتل شوی یم. قاضي صاحب وویل چې د زندان ادارې خپل عذر وړاندې کړی او ویلي دي چې ته زندانیان راپاروي یا لیکچر ورکوي. ما وویل چې دا خبره سمه ځکه نه ده چې زه له لومړۍ ورځې په همدې توره خونه کې ساتل شوی یم. آیا ما دیوالونه راپارولي یا مې بیانیې ورته کړي؟ او که چیرې دا خبره ومنل هم شي چې زما عادي زندان ته په تګ به زه زندانیانو ته بیانیې ورکړم یا به یې خپلې ډلې ته راوبولم، نو تاسو باید پوه شئ چې زه هغوی کوم کفر ته نه رابولم. قاضي زما خبره را پرې کړه او ویې ویل تاسې د باندې یعنی بهر هم خلک راپارولي او د ادارو خلاف مو کرکه ډیره کړې ده. ما وویل زما په ویلو به نه له ادارو سره مینه زیاته شي او نه هم کرکه. مینه او کرکه د اعمالو په اساس کیږي. ما چې کومې خبرې کړې دي هغه ستاسو په وړاندې دي. آیا د ورکو شویو پښتنو خبره کول بده ده؟ په کومې چې لویې محکمې هم 2 ځلې فیصله کړې ده او پر هغو هیڅ عمل نه دی شوی. آیا زموږ قانون او د متحده ایالاتو قوانین په دې اړه ډیر ښکاره نه دي؟
د متحده ایالات د انساني حقوقو د اعلامیې د 5مې مادې مطابق هیڅوک په ظلم، غیر انساني او توهینامیز ډول د سزا یا تشدد ښکار نشي جوړیدای. د 9مې مادې مطابق هیڅوک هم د قانوني اجازې بغیر زندانی یا توقیف کې نشي پاتې کېدای. د 10مې مادې مطابق هر کس ته دا حق دی چې د هغه خلاف د هر ډول تور په اړه به د یوې بې پرې محکمې لخوا عامو خلکو ته اورېدنه کیږي. او که زه د پاکستان د قانون خبره وکړم، نو آیا په 4مه ماده کې ښکاره نه دی ویل شوي چې هر کس هغه که د دې ملک وي یا دې وطن کې برحال اوسیږي د همدې قانون لخوا به یې حفاظت کیږي او یوازې د قانون په رڼا کې به ورسره معامله کیږي. 9مه ماده وایي هیڅوک له ژوند او ازادۍ څخه نشي محرومیدلی پرته له هغه وخت چې د قانون مطابق کوم جرم پرې ثابت نشي. 10مه ماده کې وایي چې هیڅ کس د بندي کېدو وروسته په توقیف کې نشي ساتل کېدی چې ترڅو محکمې ته په 24 ساعتونو کې حاضر او د محکمې لخوا یې د توقیف ساتلو امر نوي شوی او هیڅوک د مدافع وکیل له حق څخه نشي محرومیدلی. ما وویل لا درکه کول یا ورکول آیا د انساني حقوقو بدترینه خلاف ورزي نه ده؟ قاضي صاحب وویل د ټولو بې درکه کسانو پړه په ادارو باندې ولې اچوي؟ هغوی د دې الزام رد کړی دی. ما وویل د دې ځواب موږ په 2 برخو ویشو. که د پوځ خبره ومنو چې هر بې درکه کس په پوځ باندې نشو اړولی، نو بیا به ومنو چې د بې درکه کس کورنۍ دروغ وایي. خو آیا د دوی ګاونډي او نږدې دوکاندار هم دروغ وایي؟ څوک چې په زغرده وایي چې د سترګو په وړاندې بې درکه کس د پوځ یا دریشي والا پورته کړ، او آیا تاسو فکر کوئ چې دې ملک کې به پر پوځ څوک دروغ یا تهمت ولګوي؟ نه جناب، کله هم نه. د بې درکه کس کورنۍ دومره ویریدلی وي چې حتی د خپل ورک شوي کس د بې درکۍ خبره لا نه کوي. موږ ځینې داسې قضیې لیدلي چې پلار د ورک زوی د موندنې په پار د استخباراتي ادارو دروازې ټکوي او بیا هغه خپله هم بې درکه کیږي. او تر ټولو اړینه خبره دا چې پوځ په دې ډول غواړي څوک احمق جوړ کړي. تاسو واورئ د دې مسلې تر ټولو زیات ښکار د پښتون او بلوڅ قوم دی او تاسو هیڅکله هغوی احمقان نشئ جوړولی او نه هم پر تاسو لګېدلي تورونه داسې له خپلې لمنې پاکولی شئ. د جواب 2مه برخه دا ده چې د بې درکه کسانو لپاره د جوړ شوي کمیسیون له لارې ډیری کسان پیدا شوي دي. د هغوی د کورنۍ ملاقاتونه له خپلو خوږو سره د پوځ په انټرنمنټ سیلز کې شوي دي. ځینې خلک خلاص شوي هم دي. نو لکه څه ډول چې پوځ وایي چې دغه کسان طالبانو سره دي یا جهاد ته تللي، نو آیا طالبان هغوی د پوځ په غوښتنه هغوی د پوځ په انټرنمنټ سیلز کې خوشي کوي یا یې پریږدي؟ ما وویل په 2018 کال کې د ټولو بې درکه کسانو په اړه نظامی محکمې د مرګ سزا واوروله. کله چې د هغوی کورنۍ د پیښور سترې محکمې ته لاړې، نو د پیښور سترې محکمې د نظامی محکمې حکم رد کړ. د پیښور د لوی محکمې یو تر ټولو ستر دلیل دا و چې هغه کسانو ته چې نظامی محکمې د مرګ سزا اورولې وه، هغوی خو ځینې په 2009 کې بې درکه وو او ځینې یې 2010 کې، د کومو چې د غوښتنې عریضې په محکمو کې لا هم پرتې دي. نو په 2015 کې جوړه شوې نظامی محکمه په 2009 کې ورکو شویو کسانو ته سزا نشي ورکولی او تقریبا ټولو ته یې د جرم سزا ورکړل شوې ده، که څه هم د هغوی د جرم هیڅ ثبوت نشته. خو ISPR ویلي چې هغوی د خپل جرم اقرار کړی، جرم یې منلی. ما بیا وویل د 2009 کال راهیسې بې درکه کس به خود د جرم اقرار کوي،
هغوی به هغلته په خوشحالۍ د جرم اقرار کوي، چیرته چې تر ټولو سختې سزاګانې هغوی ته ورکول کیږي، ترڅو د دې ذلت له ژوند څخه زر تر زره خلاص شي. او دا هرڅه د دې وطن د قانون خلاف دي. 14مه ماده وایي چې د هیڅ یو اوسیدونکي عزت، ناموس او چاردیوالي پایمال به نه کیږي او هیڅ کس به د ثبوت د رایستنې په پار د تشدد ښکار نه کیږي. دلته له تشدد څخه هغه وخت ثبوت رایستل کیږي چې کله کوم ثبوت وي. دلته خو یوازې در باندې اقرار کوي او همدا کار له ما سره هم شوی. خو لکه یو شاعر چې وایي کچ اهل ستم کچ اهل حشم میخانه گرانی آئے تھے دہلیز کچم کر چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے. قاضي صاحب وویل زما په دې اړه معلومات کم دي. ما وویل چې که معلومات مو کم وي نو زما په اړه به څه ډول پریکړه کوئ؟ اغلې موږ ډیر څه ولیدل، وزغمل. موږ د خپلو بچیانو لت پت جسدونه په خپلو غیږو کې اخیستي. ما لا خبرې کولې چې قاضي صاحب وویل آیا تاسو ویل غواړئ چې پوځ ځمکني ماینونه ایښي دي؟ ما ورته وویل د دې لپاره ماته په تفصیل سره د جواب ورکولو موقع راکړه. خو قاضي صاحبه تیاره نه وه چې ماته پوره وخت راکړي. ما صرف دومره وویل چې زه شکر تاسې خو دومره منئ، ګنې دلته خو هغه کسان چې وایي بېدرکه کسان زموږ سره په جګړو کې وژل شوي دي دا خبره هم کوي چې د ځمکنیو ماینونو ښکار خلک خپله د ځمکنیو ماینونو د لګولو پر وخت د ماین ښکار شوي دي، د کومو چې ما تاسو ته ویډیوګانې وړاندې کړي دي. آیا هغه 4 کلن او 15 کلن ماشومان ځمکني ماینونه ږدي؟ هو کېښودلی شي، ځکه ریاست د پښتنو دغسې پیژندنه کړې ده چې د ملک نورو خلکو ته به د ریاست دغه دروغ هم حقیقت ښکاري. زما په دې خبره په ټوله محکمه کې خاموشي خوره شوه. شاید په دې اړه هم ستاسو معلومات کم وي چې د کومې نارې په اساس چې پر ما تر ټولو ډیر اعتراض دی یہ جو دهشتګردي ہے اس کی پیچھے وردی ہے، دا چې ترهګرۍ ده د دې ترشا پوز دی او د دې نارې ترشا یو مکمل داستان دی او د پښتنو سره د دې خبرې لپاره د دلایلو او ثبوتونو هیڅ کمی نشته. خو پوښتنه دا ده چې ولې یوازې دا د پښتنو په خلاف کارول کیږي؟ نن د قضایه قوې په ګډون په دې هیواد کې د هرې ادارې د لاسوهنو ترشا پوځ یا یونیفورم ښکاري. تاسې زه په زندان کې دننه په یو بل زندان کې اچولی یم، مګر کومه خبره چې زه کوم بالاخره به یوه ورځ تاسې او څارنوالۍ دواړه دا منئ. که چیرې یې تاسو ونه منئ ستاسو راتلونکی نسل به یې حتما ومني، ځکه د هیواد راتلونکی په هغوی پورې اړه لري. که چیرې پوځ ته د هرې فیصلې کولو اختیار ورکړل شوی وي نو زه به خپلې خبرې بیرته واخلم، آن بخښنه به هم وغواړم. خو که خبره د قانون او عدالت وي نو د دې حدود ډیر پایمال شوي دي. قاضي صاحب زما د خبرو اوریدو وروسته ما ته بیا د اوږدې مودې یعنی 1.5 میاشتې تاریخ راکړ. زه چې له محکمې وتلم حیران شوم چې زه ولې د ځان لپاره په زندان کې د سهولتونو یا د بي کلاس خونو غوښتنه کوم. زه خو د خپلو حق غوښتنې د غږ پورته کولو په پار بندي شوی یم. نو که زما حقوق په زندان کې پایمال دي نو دې کې څه خبره ده؟ زه مجرم خو نه یم چې له نورو مجرمینو سره یو ځای ووسم. زه خو مجرم نه یم، زه خو مدعي یم او زما پر دې ټولو دعوه ده چا چې د پښتون قوم په تباهي کې خپله برخه اخیستې.